تازه او ډیر بد خبر کرکټ مو اخر هم د تباہی پر لور روان شو. کرکټ بورډ کې داسې کسان ننوتي چې کرکټ مو خنه بد لارې ته روان کړي. دا او د تورته نور خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو تر پای وګورئ ګرانو مینوالو. السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ بورډ اداري اجرایه رئیس لطف الله ستانکزی د 300,000 افغانیو نیولې ان تر 400,000 افغانیو پورې خپل معاش اخلي. خو کارونه یې ورځ تر بلې د زوال په لور روان دي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې یو شمیر سرچینې او خبريال.com ته ویل چې د دې ادارې اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی په دې وروستیو کې د بودیجې د کمښت له کبله په کار په نږدې 28 کسان له دندو رخصت کړ، خو خپل معاش یې ان تر 4 لکه افغانیو پورې پورته کړ. زمونگ سرچینه وایي د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی د بورډ مشر فرحان یوسفزی سره په همغږۍ د بودیجې د بچت کولو په نوم د دې ادارې 28 په کارپو کسان د نوي کال په پیلېدو سره سم له دندو ګوښه کړي دي او پر ځای د اړیکو پاللو په وسیله 28 نور کسان په دندو ګمارلي دي. اجرایه رئیس لطف الله ستانکزی ګوښه شویو کسانو ته ویلي دي چې ګواکې د بورډ بودیجه د دوی په شتون کې ځکه ضایع کیږي چې ډیر کارونه نشته او پر دوی بوج دي. خو دغه ډله کسان بیا دعاوې کوي چې ګواکې دوی په یوې پلمې سره رخصت شوي دي او پر ځای نورو کسانو ته وخت ورکړل شوی دی. زمونگ سرچینه وایي چې د افغانستان د کرکټ بورډ په هر ډپارټمنټ کې په لسګونه غیر مسلکي کسان کار کوي چې په لسګونه او سلګونه زر افغانۍ معاش اخلي، خو لا یې هم دنده نه ده معلومه چې دوی د کلونو راهیسې په څه بوخت دي. د معلوماتو له مخې په نوي کال کې د لرې شویو کسانو پر ځای نور ټاکل شوي کسان د اجرایه رئیس او عمومي رئیس خپلوان دي او هم د اړیکو له لارې ټاکل شوي دي. د غراس اجرایه رئیس او عمومي رئیس په کارپو هغو کسانو معاشات هم کم کړي دي چې شپه او ورځ په خپلو کارونو باندې بوخت دي، خو د هغو کسانو معاشونه یې لوړ کړي دي چې د لطف الله ستانکزی او فرحان یوسفزی له لورې ټاکل شوي او له هغوی سره نږدې اړیکې لري. د کرکټ بورډ کارکوونکي په اجرایه رئیس او عمومي رئیس باندې نیوکې کوي چې ګواکې ټولې ګمارنې د اړیکو او خپلویو په واسطه کوي چې په د توګه یې په کارپو کسان له دندو رخصت کړي او هم یې معاشونه ورته کم کړي دي. نو دوستانو ستاسو څه نظر دی؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.